تا به حتما لیدلی وي چې یو کس ژوند ډېر زیات جوړ وي لیکن یو ورځ 2 کاله بعد 3 کاله بعد ته وګورې ژوند ډېر خراب وي پوډري چرسي ترې جوړ وي نو ته به اکثر بحث وکړې چې ای د خدای بنده تا باندې څه شی وشو چې ته دې حالت ته راورسېدلې همدغه بحث په قرآن کې دی چې کله به جنتیان په خپل منځو کې په دوزخیانو باندې بحث کوي چې دوی باندې څه شی وشو دا په سورې مدثر کې بحث دی تاسو کولی شئ درڅلورتم آیت نه دې خوا ته ولولئ وی ما سألکم فی سقر وی څه شی تاسو باندې وشو چې په سقر کې په دې جهنم کې تاسو راغلی او دوی ورته 3 او 4 ډېر جالبه جوابونه ورکوي یو بحث دا وي چې موږ هغه کسان نو چا چې مونځ کوو دویم بحث دا وي چې موږ هغه کسان نو چا چې دغه شی فقرا سره کومکونه کول یعنې موږ فقرا سره طعام هم نه ورکوو ډوډۍ هم ته نه ورکوله او دریم بحث دا چې موږ بېمانه بحث کې موږ ککړ وو مصروف وو پکې اخته وو پکې او دریم دلیل دا و چې موږ همدا کارونه کول چې کوم باندې مرګ راغی ورځ قیامت هم موږ نه هېر شوي وه ورونو خویندو په اسلام کې په حیث مسلمانان موږ په هر حالت کې امتحان لاندې یو ته چې نن دا ویډیو ګورې ژوند دې ښه دی ماشاءالله وای فای سره شته سره دا خلک زما شاته ناست دي ژوند خراب دی دوی جدا امتحان کې دي چې الله به دوی صبر کوي که نه کوي د امتحان کې ته په امتحان کې دې ویډیو نه بعد ته څه شی کوې یعنې که ته دوستان سره لاړ شي کېدای شي $80 ستا د یو وخت ډوډۍ شي که دغه یو فوډ پیک دوی ته واخلي د دوی ټول میاشت مشکل حلیږي او ډېر ښایسته بحث دی په سورې حدید کې چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ورکوئ په صدقاتو باندې نر او ښځه دواړه ورکوئ یو قرض الحسنه چا ته ورکوئ الله ته ورکوئ په څه شي باندې چې کله تاسو فقیرانو سره کومک کوئ او ابن حجر په دې تفسیر کې لیکي ابن کثیر هم لیکي چې یعنې ته چاته چې قرض ورکوې یو چاته قرض ورکړو بیا سبا مشکل کې یې نو ته ډېر ډاډه تلی شي کس ته وایي چې وروګوره تا سره ما کومک کړی و قرض مې درکړی ستا دپاره ما دا کار کړی و ته بېرته ما سره کومک زه مشکل کې یم نو الله اکبر که موږ د الله رضا دپاره دې فقرا سره واقعا کومک وکړو دا زموږ په قرض الحسنه په الله شوه او الله به زموږ څو چنده کوي په آخرت کې موږ ته بېرته راکوي او بیا هم چې سړی الله سره ښه رابطه ولري نو هغه چې کوم مشکل کې وي الله ته دعا وکړي هغه مشکل به الله ته حل کړي ځکه ته وایې چې د الله بندګانو مشکل دې حل کړو او د دوی زړونو تا ته دعا وکړه ورونو خویندو نه غواړم دا بحث ډېر اوږد کړمه لیکن هر یو کس چې په دې خیر کار کې دخیل دی که هغه یو څوک ویډیو شیر کوي یو څوک ویډیو خپل فامیلي ګروپ ته لیږي کومک کوي دعا کوي یو همکاري کوي فزیکي ته لګیا دی چې خدای وکړي وړوکی او غټ دا مهم نه دی کوم کار دی مهم نه څه شی کوي د ده اجر به د قرض الحسنه به الله سره وي او بدون شک الله سبحانه وتعالی ورځ محشر به ورته څو چنده ورکوي و سوال دا دی د دې دواړو آیتونو اورېدلو سره د قرآن دغه تفسیر اورېدلو سره ته به اوس عمل کوې که نه کوې موږ افغانستان کې لګیا یو ګډ په ګډ خوراکي مواد توضیح کوو ځکه خلک فقیر دي خلک وږي دي باید کومک سره وشي ته 2 کاره کولی شي کولی شي خوراکي مواد واخلې $80 دی ټول نه کېږي نیمې ورکه 0% ورکه که ته وایې زه عظیم اجر کې غواړم شریک شم ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله سبحانه وتعالی هغه اعمال خوښوي کوم چې دوامداره وي که غواړې $10 $15 هره میاشت ورکې والله ستا په اکاونټ کې هېڅ فرق نه راځي نټفلکس سبسکرپشن لري امازون پرایم لري جیم لري موبایل سبسکرپشن لري همداسې نور موبایل د سبسکرپشن باندې اخیستی دی لیکن چې کله د یو دعوت او د خیریه دپاره $10 څوک درنه غواړي تا باندې اقتصادي بحران راځي تا اقتصادي نه خرابېږي لیکن شیطان دې نه پرېږدي ځان نه واقعا پوښتنه وکړه چې څوک دی چې مال ته څارئ او چې کله کافي اخلم نټفلکس اخلم نټفلکس ته سوچ هم پرې نه کوې کېدای شي کلونه ستا په تلویزیون کې کله ګورم نه لیکن دلته ورته مشکل پیدا کړي ځکه شیطان درته وایي دا کار مه کوه مختلف وسوسې درته راوړي لیکن نن د شیطان مه وره راشه قمر سره یو ځای شه چې د میاشتې هر څه وس کېږي هغو ته ورکه دویم دا خوراکي مواد کې یو برخه واخله انشاءالله ستا قرض الحسنه به په الله سبحانه وتعالی باندې وي او الله سبحانه عظیم ذات دی په ورځ محشر به څو چنده کړي بیرته به درکړي ورته بارک الله فیکم همدا اوس مرسته وکړئ ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ